مخکې له دې چې په ویډیو خبرې کوو دغه یو څو شاټونه راسره وګورئ. سلامونه ګرانو دوستانو، اختر مو مبارک شه. الله تعالی دې ستاسو ژوند له خوشحالو او برکتونو ډک کړي. د فیضان یوټیوب چینل له طرفه دې اختر ټولو مسلمانانو ته مبارک وي. که تاسو داسې ویډیوګانې غواړئ چې جوړې کړئ، فیضان یوټیوب چینل در سره تعقیب کړئ. دغه شاټونه د ګوګل جیمینای په VEO3 باندې جوړ شوي دي. دا چې ګوګل جیمینای څه شی دی؟ د AI یا د مصنوعي ځیرکتیا یو داسې خزانه چې له امله یې ته کولی شي انځور جوړ کړي، ویډیو جوړه کړي، لیکل وکړي او د مکمل ژوند ټولې چارې پرې ځان ته سنبال کړي. او هغه هم مکمل فری، یعنې نه دی د بینک کارت ته ضرورت شته، نه VPN ته ضرورت شته، نه کوم ملګري ته ضرورت شته. د یو ایمیل د لارې تاسې کولی شئ خپل اکاونټ خلاص کړئ. دا چې څنګه کار کوي په دې ویډیو کې مو درته مکمل طریقه ښودلې ده چې څنګه پرې ځان ته انځورونه جوړ کړو، څنګه پرې ځان ته ویډیوګانې جوړ کړو، څنګه پرې ځان ته لیکل وکړو. نو دا چې کار څنګه کوي راځئ ځو دا درته د سکرین د لارې ښیو. ویډیو به تر اخره ګورئ ځکه که لږه مو هم مس کړه بیا په بل سټپ باندې نه پوهېږئ. دا راځئ چې لاړ شو سکرین کې به تاسې وګورئ یو براوزر به تاسې خلاص کړئ. مثال خبره کرومي دا سره سفاري هر څه چې دلته به سرچ کړئ. دلته ما تیار سرچ کړی دی خو تاسو ته به بیا هم د سر نه سرچ وکړم. دلته به سرچ کړئ بزنس جیمینای ګوګل. صحیح ده؟ دا چې م سرچ کړو داسې به لږ لاندې راښکته شئ، دغه وګورئ. زه به یې لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې هم پرېږدم. تاسو کولی شئ د هغه ځای ځان لپاره استفاده کوئ. په ده به کلیک وکړئ. دلته به تاسو نه یو ایمیل وغواړئ. ایمیل به ورکړئ او کنټینیو به کړئ. دا به اګري او سټارټډ به کوئ. صحیح ده؟ ساین ان به شي. ښه کله چې ساین ان شوئ دغه پیج ته به مو راولي. ضرور نه ده چې کنیکټ مای ډاټا، دغه آی ویل ډو دس لیټر په دې به کلیک وکړئ. دلته چې په اول سر کې ته وګورې دلته لیکلي دي مطلب بای ناو. ستا وایي 13 ورځې پاتې دي چې هغه فری ټرایل دی ختمېږي. 13 ورځې وروسته ستا دا ټرایل ختمېږي. بیا ته کولی شي بل جیمیل ورته جوړ کړې او ځان ته پرې یو نوی اکاونټ جوړ کړې. بل جوړ کړه، بل جوړ کړه، مطلب په جیمیل باندې خو ستا مصرف نه راځي، هغه فری جوړیږي. خپل ځان ته پرې اکاونټونه جوړوه، 2-3 دانې په عین حال کې جوړوه ځکه بعضې وخت په یو باندې لوډي یا په یو باندې کار نه کوي یا په یو باندې دومره اجازه نه وي که نه، نو د هغه جنجالو نه به پرې خلاص وي. اوس راځو چې څنګه کار کوي. د ده نه غیر چې تاسې وګورئ مثال خبره دلته چیټ دی او سرچ دی. مطلب چیټ ته خو چیټ خلاصېږي، نوی چیټ سرچ کې مطلب هغه کوم زاړه کارونه چې تا کړي هغه راځي پکې. دلته لیکل کېږي. دلته چې وګورئ دغه ایډ فایل مطلب سره هم فایل ته غواړي ځان لپاره راوړئ. دلته دا ټولز دي. ټولز کې مثال خبره د ګوګل سرچ دی، کینوا پریویو د سره خو زموږ کار نشته دی، ډیپ ریسرچ سره زموږ کار نشته. جنریټ ایمیج پرو مطلب نانو بنانا چې ورته وایي مکمل فری. کریټ ویډیو. صحیح ده؟ اوس مثال خبره موږ ځان لپاره یو انځور یا یو لوګو کریټ کوو. هغه لپاره باید نانو بنانا کلیک کړي او دلته ورته ولیکو. زه ځان له مثال خبره یو لوګو جوړوم، مکمل د صفر نه یو کار کوم. ورته لیکم چې مای چینل نیم از فیضان. دا پروم یو ډېره مهمه موضوع ده چې پروم سره هم جوړېږي. صحیح ده؟ د پروم لپاره ما نورې ویډیوګانې جوړې کړي دي، مخکې تاسې به کتلي. زه به یې لینک په کمنټ کې پرېږدم، هغه یو ځلې بیا وګورئ. دا ډېره مهمه ده چې تاسې صحیح پروم ورنه کوئ، تاسو ته ښه کار نه کوي. نو مثال خبره زه ورته لیکم زما د چینل نوم فیضان سکلز دی او بیا ورته لیکم مثال خبره لږ معلومات ورکوم خپل چینل باندې. مطلب د یو ډیزاینر په حیث راته کار وکړه. اک لایک ا ډیزاینر مطلب لوګو را د ډیزاین کا. صحیح ده؟ کریټ ا لوګو فور مای چینل. مای چینل از اباوټ AI اینڈ ټیکنالوژي. مطلب لږ معلومات مې خپل ورکړ. زما چینل دی فیضان نوم دی او د یو ډیزاینر په حیث راته کار وکړه. لوګو راته جوړه کړه مثال خبره. او زما چینل چې دی مطلب د AI یا ټیکنالوژي باره کې معلومات خپروي. دا به اوس تاته خپله یو داسې لوګو جوړه کړي چې تا به ځان پورې حیران کړي. هغه چې ته چا له مطلب $100 عمر کې تاسو ته هغه شان د لوګوګانې نشي جوړولی. صحیح ده؟ دغه لږ انتظار به ورته وکړې. ته کولی شي مطلب که رنګ دې ولې نه خوښېږي ورته ووایې چې رنګ راله بدل کړه یا ورته مطلب ډیزاین درله بدل کړي. اوس به ګوره لږ انتظار نه وروسته به موږ ته لوګو جنریټ شي. ښه ده تاسې ګورئ په داسې یو لیول لوګو چې ته حیران پاتې شې ورته. یعنې دا لوګو چې ته بیخي چا ته مطلب $50-100 عمر کې داسې لوګو درته نشي جوړولی. اوس مثال زه ورته وایم چې دغه لوګو لږ ډېر کراوډډ ښکاري. اټ لوکس ا بیټ کراوډډ. مطلب هغه بیروبار لږ جم و جوش پکې ډېر دی. راځئ وګورو چې څه کوي که نه، څه تغییر پکې راوړي. ښه دا وګوره مخکې چې مې ورته وویل چې ډېر کراوډ ښکاري، ګوره لږ تغییر یې پکې راوسته. مطلب ستا په پرومپ پورې اړه لري چې سره هم ځان ته انځورونه پرې جوړوي یا پرې لوګوګانې جوړوي او هغه هم غیر د لوګو نه. ګورې دلته هغه دغه پرې نشته دی. مثال دا ته کولی شې ډاونلوډ کړې ځان لپاره او هغه نه وروسته
دا شانته ځان ته وګورئ مکمل فری او غیر د هغه د جیمینای د لوګو نه ته کولی شې ځان ته پرې کار وکړې صحیح ده فکر وکړئ زه ایمیج جنریټ کوم دلته زه په دې ایډ فایل کلیک کوم او په دې اپلوډ فایل باندې کلیک کوم زه دلته راځم اوس مثال خبره یو انځور راوړم اوس دلته ما یو انځور راوړه دلته ورته لیکم چینج د بیکګراوند ټو د سی ویو اوس موږ ګورو چې موږ له څومره کار کولی شي په ډېر ساده شکل باندې دغه تاسې ګورئ مکمل زما سیستم یې بدل کړ یعنې دا به دواړه غاړه په غاړه وښیو چې هغه فرق یې معلوم کړي تصور چې زه دا خپل انځور ښکته کړم دا به زه دې خوا راولم چې تاسو ته معلوم شي صحیح ده دا ګورئ څومره په یو سیستم باندې خو اوس راځو یو نوی چټ خلاصوو صحیح ده دلته زه اوس یو تمنیل راوړم دغه تمنیل راوړم مثال خبره په دې تمنیل کې زه غواړم مثال خبره یو څه اضافه کاري راولم یا پکې یو څه بدل کړم زه غواړم ورته ولیکم چې add an Afghan tile bed to the left side of the picture اوس به وګورو چې څومره کار موږ ته اسانولی شي مطلب انځور به خوا په خوا یو بل سره کېږدو هغه به معلوم کړي چې مخکې څنګه او وروسته څنګه دا هغه څه تاسو ته کوي چې مثال خبره تاسو یو ایډیټر لرئ او هغه ته وایي چې ما ته پکې دغه کار وکړه یا راته پکې هغه کار وکړه یا راته دا بدل کړه دا راته داسې کړه هماغه لیکل همدلته وکړه تاسې په پښتو حتی هم ورته ویلی شئ خو دا چې په انګلیسي لږ ډېر ښه کار کوي نو ځکه زه په انګلیسي باندې ورته لیکل کوم صحیح ده دغه دی موږ ته دغه انځور رسم مطلب ګوره چې ته خوا په خوا وګورې ته دلته وګوره دغه ځای تش دی صحیح ده دلته موږ ته کټ پکې کېښود دغه شو موږ سره د انځورګرۍ برخه یا مطلب تمنیل ځان ته جوړوي یا پې کوم انځور جوړوي صحیح ده په دغه سیستم باندې انځورونه یا عکسونه جوړېږي د دې نه وروسته راځي موږ سره په دویمه برخه کې ویډیو جوړول دي د ویډیو جوړولو لپاره به نوی چټ خلاص کړي اوس دا هم کېږي چې ته ورته ووایې مثال خبره یو پرومپټ ورته ورکړې وړوکی غوندې چې ما له دا یو ویډیو جوړه کړه زه ورته مثال خبره لیکم A man walking in New York City دا ګوره دا چې موږ صحیح پرومپټ نه ورکړی د تاسو ته ما یو مثال درکړه صحیح ده نو موږ ته انځور رسم کړ A man walking in New York City صحیح ده هغه د نیویارک کې ګرځي خو دا هم ورته نه ویلي مثال خبره چې موږ ته دې خبرې وکړي یا باید څه ووایي څه ونه وایي یا څه کار کوي که نه نو اوس راځو هماغه ورته لیکو A man walking in New York City interviewing people about the city facility هلته ته ما ولیکل اوسه چې یو تن دی مطلب په نیویارک کې ګرځي او خلکو سره خبرې کوي د ښار د سهولیت باره کې ورسره غږېږي اوس ورته دا ورکوو دلته نو اوس دغه ټول دي که ته ویډیو جوړې دغه ویډیو به انتخابې که انځور جوړې دغه جنریټ ایمیج به انتخابې خو اوس دا چې ویډیو ده موږ دلته ویډیو انتخابو صحیح دا به ورپوسټ کړو دا چې دا ویډیو نو لږ وخت نیسي ځو چټ جی پي ټي ته ځو اول ته پرې نور پرومپټونه جوړو صحیح ده اوس مثال د سره ما ډېرې خبرې وکړلې او د ما ته دغه یو پرومپټ ولیکه ما ورته وویله چې داسې یو پرومپټ راته جوړ کړه چې یو ځوان هلک په کابل کې روان یو خلکو ته د اختر مبارکیانې ورکړي صحیح ده د دې دپاره به یو نوی چټ خلاص کړو دا به دلته واچوو په دې کې دغه پرومپټ ورکړی دی لیکلي دي مثال خبره چې دغه شان ته یو کس دی دا کوي هغه کوي هغه ته هغه هم جوړولی ته ورته صرف یو کلو ورکړه چې مثال خبره یو څوک په کابل یا جلال آباد یا کونړ یا په هر ځای کې چې ګرځي انټرویو کوي خلکو سره او خبرې کوي خبرې شی کوي دا چې 8 سیکنډه ویډیو جوړېږي خبرې باید ته ډېرې وانه چې دغه جمله یې اوس لږه غټه لیکلې زه مثال لیکم السلام علیکم د فیضان سکلز یوټیوب چینل له طرفه ټول مسلمانانو ته نیکې هیلې صحیح دغه ورته ورپوسټ کوم اوس هلته چې تیار پرومپټ ورته لیکل شوی دی مثال موږ ته ویډیو جوړه کړه دلته خپله به هغه ویډیو لږ وروسته جنریټ شي دغه لاندې چټ ته ته کولی شي چې بیرته ولاړ شي ګوره دغه ویډیو اوس موږ دلته جنریټ کړې ده دا اوس ځان ته پلی کولی شي ګوره نه پرې لوګو شته دی نه بل څه شته دې ځای نه ډاونلوډ کېږي هم او چې پلی کړي ګوره Well, the M15 limited stop is much faster now, but we really need better shelters, especially in the rain. ګوره په داسې یو لیول چې ته بیخي فکر نشي کولی چې دا دروغ دي که رښتیا دي صحیح ده خو اوس دا وګوره هغه یو فارم مې ورته ورکړی دی او دغه ویډیو مطلب جنریټ کېږي صحیح ده ګورې سلامونه ګرانو دوستانو باشه اختر مو مبارک شه الله تعالی دې ستاسو ژوند له خوشحالو او برکتونو ډک کړي ځینې ډاونلوډ کولی هم شي لوګو پرې هم نشته اوس چې همدغه کرکټر راځي ته باید هماغه پرومپټ وراچې دغه لیکل باید ورته بدل کړي زه اوس دا پرومپټ کاپي کوم دلته کنټرول سی کا دلته چوم کنټرول بي دغه جمله ورته بدلوم د دې په ځای کې مثال خبره یو بل څه اچوم صحیح اوس مثال ته ما ولیکل چې د فیضان یوټیوب چینل له طرفه دی اختر ټولو مسلمانانو ته مبارک وي صحیح ده دغه ته ورپوسټ کا
او لږ انتظار به ورته وکړې ته کولی شې مطلب ورته دا هم ولیکې چې دا شارټ نږدې کا دا بل لرې کا دا داسې کا دا هغسې کا خو دا تاسو ته زر زر دا ښیم چې مطلب ویډیو هم ډېره اوږده نه شي او تاسو یې خپله طریقه زده کړئ دغه دی ګوره موږ ته ویډیو جوړه شوه هماغه شانته ویډیو ګوره هماغه سیم کرکټر خو اواز به بدلې ګوره د فیضان یوټیوب چینل له طرفه دی اختر ټولو مسلمانانو ته مبارک وي صحیح ګوره دغه هماغه کس دی صحیح ده مبارک شه الله تعالی دې ستاسو ژوند له خوشحالو او برکتونو ډک کړي د فیضان یوټیوب چینل له طرفه دی اختر ټولو مسلمانانو ته مبارک وي اوس زه غواړم ورته مثال یو بله ویډیو پې همدغه شانته جوړه کړم صحیح ده دا را کاپي کوم همدغه شانته او دلته اچوم نو اوس مې ورته ولیکل که تاسې داسې ویډیوګانې غواړئ چې جوړې کړئ فیضان یوټیوب چینل درسره تعقیب کړئ دغه به ورته ورپیسټ کړئ بس د لږ انتظار وروسته به تاسو ته هماغه شانته ویډیو جوړه کړي هماغه ویل به درته هم کوي غیر له دې چې تاسو ته مطلب لوګو راشي پکې د دې ځای نه ډاونلوډ کېږي هم مطلب هلته ډاونلوډ کړئ دغه ویډیو د مثال ته ځان ته کتلی شي دلته هغه هم خو پوره اعلی درجه کوالټي کې چینل له طرفه دی اختر ټولو مسلمانانو ته مبارک وي دغه دی موږ ته ګوره اخرنۍ ویډیو هم جوړه کړه چې هغه کوم فروم مې ورکړی ورته مې لیکلي وي چې که تاسې داسې ویډیوګانې غواړئ چې جوړې کړئ فیضان یوټیوب چینل سره تعقیب کړئ که تاسو داسې ویډیوګانې هماغه کس دی هماغه کرکټر دی یوټیوب چینل هماغه ساحه ده تعقیب کړئ میوزیک ورسره هم شته اواز ورسره هم شته دا ټولې به ډاونلوډ کړئ دغه شانته او مطلب همدغسې وګورئ ګوره که تاسو داسې ویډیوګانې غواړئ چې جوړې کړئ دغه یو شارټ دی د فیضان یوټیوب چینل له طرفه دی اختر ټولو مسلمانانو ته مبارک وي نو د ده د طریقه تاسې کولی شئ ځان ته یو نیوز چینل جوړ کړئ خبرونه پرې وایئ یو پرامپ جوړ کړئ هماغه پرامپ ورکوئ او د پښتو ډایلاګونه ورسره اضافه کوئ مطلب خبرونه به ورسره راځي مثال خبره د ایران باره کې خبرونه دي یا ټرمپ داسې ویله یا بل څه خبره شاته ورته مطلب د چټ جی پی ټي یا په جیمینای باندې یو ټرامپ جوړ کړئ ښایسته یو داسې د ټي وي چینل برابر کړئ که ستاسې فکر یې ډېری شمېر خلک نن سبا د نیوز چینل یې جوړې کړي مطلب خبرونه ترې خپروي شاته داسې ښکاري لکه یو ټي وي کې چې ناست دي همدې اے آی جوړ کړئ مکمل لکه د انسان په شکل که خپلې خبرې ورسره شي کولی ډېره ښه ده که نه شي کولی همده ته ووایي همدا یې درته اته سیکنډه کوي مثال خبره تاسو یو منټ ویډیو په ده باندې جوړوئ د ورځې غټ کار به درله کوي دغه اکاونټونه دي ګوره زه به دا انځور د دې ځای نه ایسته کړم صحیح ده زه وګورئ 10 ورځو لپاره ته کولی شې له ده نه استفاده وکړې جیمیل یې په خروهرونو جوړېږي او دا چې ختمېده بل دغه کوئ یا 2-3 اکاونټه په عین وخت کې جوړوئ چې یو کار نه کوو په بل کې کوئ ځکه کله کله لوډ ډېري صحیح کار نه کوي ویډیو نه جنریټ کوي درته نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي او په درد مو وکړي که کومه غوښتنه لرئ یا کومه خبرې مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ او کومه ویډیو خوښه شوې وي مخکې له نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر بیا لیدو پورې زه ترنه اجازه غواړم د الله په امان